ژوند او زده کړه. روغتیا او ژوند. درنو اوریدونکو السلام علیکم. داسې ماشومان مو لیدلي چې کلسیم یې کم وي؟ خپې مې درد کوي، غاښونه مې درد کوي، ټټر مې وتلی. په ماشومانو کې د کلسیمو د کموالي نښې، ستونزې او اصلي علتونه کوم دي؟ څه وکړو چې د ماشومانو د کلسیمو کموالی پرمختګ ونه کړي او د کلسیمو له کموالي د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟ د روغتیا او ژوند دا خپرونه همدا پوښتنې ځوابوي. د هډوکو د ناروغیو متخصصین ډاکټران وایي کلسیم له ویټامین ډي سره هډوکي قوي ساتي. د بدن د غړو د وظیفو په ترسره کولو کې زیات اهمیت لري. بدن د وینې د دوراني حرکت، د مایچو د حرکت او د هورمونونو د ترشح لپاره کلسیم ته ضرورت لري. د مایچو، اعصابو او زړه د سم فعالیت لپاره کلسیم ډیر مهم دی. کلسیم له مغزو د بدن نورو برخو ته د پیغامونو پر رسولو کې مرسته کوي. د هډوکو او غاښونو لویه برخه له کلسیمو جوړه ده. خو په ماشومانو کې د کلسیم د کموالي نښې او ستونزې کومې دي؟ په دې اړه به لومړی له یو تن مریض او ډاکټر سره زموږ د همکار احمد نظیر سکندري مرکې واورو او ورپسې به زموږ د همکارې وحیدې صابر مرکو ته غوږ شو. نوم دې څه دی؟ هلال. څه مریضي لري؟ کله مې د لاسونه جامېږي، کله مې ستونی داسې بندېږي او کله مې د خپې داسې پړسوب کوي، بدن مې داسې پړسېږي. همدغه مریضتیا مې ده. ډاکټر صاحب تاسو کې رغره ته وایي چې دغه مریض څه مشکلات لري؟ دې ته داسې کله کله یو تکلیف پیدا کېږي چې بندونه مې شخ شي، لاسونه او ګوتې مې شخ شي، ستونی مې نیول کېږي، هډوکو ضعیفي او دردونه دا شیونه هم لري. دلته موږ ته راوست، موږ چې کله معاینات شنه ورته وکړو، مریض موږ د کلسیم په کمبود باندې اخته و. نوم دې څه ده؟ فرشته. ناروغي دې څه ده؟ خپې مې درد کوي، غاښونه مې درد کوي، ټټر مې وتلی. ډاکټر ته لاړم، ډاکټر مې موته وویل چې لور دې کلسیم کم ده. اشتها نه لرم، ګانس پرته یم. دا ماشوم باندې مو څه شوي دي؟ دا ماشوم باندې داسې ضعیفه ده، هډوکي ټول ضعیفه ده، لکه کلسیم بیخي نه لري. دغه ده چې ملک غوندې سوی ده، خپله یې لیدلی سي. او بل زر مریضېږي، داسې مریضېږي، هم زکام کېږي، هم هر تکلیف ورته پیدا کېږي. د یو تعداد کسانو په وینا د اشتها نه لرل، د لاسونو او پښو د هډوکو کږېدل او درد، د سینې د قفس او هډوکو راوتل په ماشومانو کې د کلسیم د کموالي نښې دي. په کابل ښار کې د ماشوم د روغتیا یا اندرا ګاندي روغتون کې د ماشومانو د ناروغۍ متخصص ډاکټر نصیر احمد فدا د میرګي حمله په ماشومانو کې د کلسیم د کموالي بله مهمه نښه ګڼي. اولین قدم کې هغې باندې کېدای شي یوه حمله راشي چې هغې ته موږ د میرګي حمله وایو. کېدای شي هډوکي سوی شکل پیدا کړي، د خپل هډوکي د خپل نورمال حالت نه کاږه شي، د برآمدګي د قفس سینه چې موږ ورته وایو را پیدا شي، یا مثلا خپله پښې کږوالی پیدا کړي، او یا کېدای شي چې مثلا عضله شخوالی د منځه لاړ شي. امکان لري چې یو ماشوم کې خېټه پړسوب پیدا کړي، امکان لري چې ماشوم کانګې پیدا کړي، او امکان لري یو لرزه ورته پیدا کړي. نو که موږ په مجموع کې وګورو دا د یو کمبود د کلسیمو په وینه کې چې کله رامنځته کېږي دا هغه علایم دي. که دا پیشرفته شي اکثرا موږ سره په ایمرجنسي وارد کې یا موږ سره په د آی سی یو بخش کې بستریږي چې هغه مثلا شاید دې ته یو مصنوعي تنفس پکار ده. تر دې حالته پورې یو ماشوم رسیږي چې حتی د زړه توقف رامنځته شي. اکثرا مثلا دا هغه ماشومان دي چې کېدای شي ګردې فیلي، په دې کې د کلسیم سویه راټیټه شي، حتی د مرګ سبب ګرځي. د لاسونو او پښو د هډوکو درد او کوږوالی، د غړو شخوالی او کسالت په ماشومانو کې د کلسیم د کموالي نښې دي. که تداوی نشي او پرمختګ وکړي، هډوکي نرمیږي، د سینې د قفس هډوکي راوځي، پښتورګي او زړه سم کار نه کوي، ان د مرګ سبب کېدای شي. خو ولې د یو شمېر ماشومانو د بدن کلسیم کمیږي؟ په دې هکله د څو کسانو نظرونه اورو. یوه مې مشره لور ده، هغه د هډوکو کلسیم کم ده. یو هلک هم ده زمونږ د هډوکو کلسیم یې کم ده. نو ولاکه خبره په دې باندې خو زمونږ داسې فکر سم هغه نه ده چې ولې کلسیم یې کم ده. شیدې مې نه خوښېږي، مستې مې نه خوښېږي، هګۍ چې کله وخورم داسې نه خورم، اشتها مې بنده ده. کم ما ډېر نه دی، غره ته ورنږدې دی، زر سیره پرسي غر نږدې دی، ماسیون مې دي، پښې یې خوږي، کله یې پښه مې خوږ شي، کله یې لاس مې خوږ شي. د واړه د زړو کلسیم کم دی، په کې دی چاپوره وي. یو تعداد کسان په ماشومانو کې د کلسیمو د کموالي له اصلي علتونو نه خبره وو.
ځینې د لبنیاتو پنیر، کروتو، شیدو او مستو نه خوړل یا په سیوري لرونکو کورونو او کوټو کې ژوند په ماشومانو کې د کلسیم د کموالي مهم علتونه بولي. ډاکټر یې د اساسي علتونو په اړه معلومات راکوي. یو ناکافي غذا اخیستلو، مثلا اکثره ماشومان موږ ګورو چې هغه شیدې نه خوري، مستې نه خوري او مثلا پنیر نه خوري. مثلا مایي کې یو ښه منبع ده د ویټامین ډي لپاره، زموږ ماشومان اکثرا کم استفاده کوي یا هغه مورګان دوی ته صحیح تغذیه نه ورکوي. نو اول قدم کې هغوی د کلسیم د سوي ټیټوالي سره مواجه کیدای شي. یا د سبزیجاتو ډیر کم استفاده کیږي، نو دا باعث د دې ګرځي چې د ویټامین ډي سویه راکوزه شي. که د ویټامین ډي سویه راکوزه شوه نو طبعا د کلسیم سویه هم راټیټیږي. اکثرا هغه ماشومان چې ډیر د غوا شیدو نه استفاده کوي، ډیر په دې کې د فاسفیټ یو ماده ده، کله چې د هغې سویه په وجود کې ډیره شي نو هغه ماشوم د کلسیم د کمبود سره مواجه کیدای شي. یا یو نقیصه ده، مثلا یو هورمون ده په نوم د پاراتایراید هورمون ده، مثلا هغه په یو چا کې په یو ولادي شکل په هغې کې مشکل لري، نو دا کیدای شي چې د کلسیم د سویې سره متکرر دا مواجه شي. او بل مسله د مګنیزیم ده چې دا هم زموږ په سبزیجاتو میوه‌جاتو کې په ډیر غټ منبع ده. نو کله چې یو ماشوم سبزی ونه خوري، مثلا میوه ونه خوري او یا پروتین ونه خوري، نو طبعا دا مواجه کیږي د مګنیزیم د سویې د ټیټوالي سره. کله چې مګنیزیم راټیټ شو طبعا نو د هایپوکلسیمیا سبب ګرځي چې د کلسیم سویه په وینه کې راټیټي. یعنی دا اکثره شیان سره را ټول تړلي دي. که چیرته د ویټامین ډي د کمبود سره مواجه ده، د موږ ملک کې اکثرا دغه ماشومان د لمر نه په صحیح معنا استفاده نه ده شوې، ځکه د هغې کوټې اکثرا سایه رخ دي، یا مثلا مکتب ته ځي دغه ماشوم هلته هم سایه رخه ده. نو دوی صرف کله چې بیرون ګرځي نو د هغې مخ د شوا د لمر سره مواجه ده چې هغه کافي نه ده. درنو اوریدونکو، تاسو د روغتیا او ژوند خبرونه اورئ چې د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړیږي او موضوع یې په ماشومانو کې د کلسیم د کموالي په اړه ده. که زموږ د دې او یا نورو ښوونیزو خبرونو په اړه وړاندیزونه او نظرونه لرئ، زموږ له همکارانو سره د ټلیفون په دې شمیره خبرې وکړئ: 00240 د ډاکټر په باور کلسیم لرونکي خوراکونه لکه لبنیات، شیدې، مستې، چکه، پنیر یا تازه سبزی او ترکارۍ نه خوړل، په بدن لمر نه لګیدل او له دې سببه د ویټامین ډي کمیدل، د پښتورګو او جاغور ناروغۍ یا د اسهال او استفراغ په وسیله د بدن مایعات ضایع کیدل او نور په ماشومانو کې د کلسیم د کموالي مهم علتونه دي. خو پوښتنه دا ده چې څه وکړو څو د ماشومانو په بدن کې د کلسیم کموالی پرمختګ ونه کړي او له دې ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې کومې دي. په دې اړه د څو کسانو خبرې اورو. کور کې دا اوس وطني هګۍ واخیستلې او شیدې، خو یو ورځ مې هګۍ ورته ورکړې، بله ورځ مې شیدې ورکړې. دا به مې ورته جوړولې، یو لیور مې راغله، هغې ویلې دا کوری ورته پکې لږ اچوه، ګډوه یې کاشوغه پکې وهه، دا ورکوه ورته، دا د پښو لپاره پیدا ده. کوری یو بوټی ده د طاقت لپاره، ښه بوټی ده وچ، هغه بیا شیدو کې هګۍ کې ورته واچوه، بیا کله کله ورته مغه ورکولې، هغې سره لږ خم ده. بیا کوم وخت کې ماشومان موږ خپله مر ته راوځو، مر ښه شی ده که نه، څه دی نه کلسیم پوره کېږي. مال د خدای وسره بچیان مې دي، ښه غذا مې ورکړې ده، د هګۍ مې ګیزي چې ورته په ناره کې ویشولې ده، ډوډۍ سره مې ورکړې ده، شیدې مې ورکړې ده، مستې مې ورکړې ده، دا خپله بچیان ته. مر چې د مازدیګر زیر خیزي چې د حیوان سره ځان میزم، بیا یو 10 دقیقې مر ته مې داسې نیولې ده، د دې د وجود د هډوکو د کمزوري لپاره دې ته مې مر ورکړې ده. بیا ګیز په داسې مر خیزي، بیا په دې ټایم کې بیا مې خپل بچیان لمبولې ده، ټول بیا مې دا مر ته اچولې ده. د کلسیم کمبود نه لرم، د ما مستې، شیدې، ټول شیان مې د ما خوښېږي. زه سهاري سراجي کېږم، زه شیدې هګۍ هغه خورم، تقویه کېږم، زه مکتب ته، ترکاري مې خوښېږي، هر شی مې خوښېږي. نور هر شی خورم، هغه لمر ته کښېنم، ځان ته لمر ورکوم، نو همدغه ده. زه ضعیفه نه یم. زه شفیع یم، په دې خاطر چې دا ماشومان لمر نسته په کورو کې، چې زه کور ته لاړ شم چې تفریح ولرم، بیا دا ماشومان باندې راباسم. په دې خاطر چې یو ورځ اوړي کې لمر وي، ژمي کې لمر نه وي، چې بیا زه اوسګار یم، کور کې ماشومان اخلم، د چکر ورته کوم، پارک ته بوځم، یو ځای ته بوځم چې لږ لمر واخلم، هغه ځای ته. په دې خاطر چې کمبود د کلسیم پیدا نه کړي، کمبود د ویټامین ډي پیدا نه کړي. یو شمېر کسانو چې خپلو ماشومانو ته یو منظم خوراکي پروګرام جوړ کړی و، په خوراکونو کې لبنیات، شیدې، هګۍ او مختلفې سبزۍ شاملې کړې وي، د کلسیم د کموالي له پرمختګه یې مخنیوی کړی و. ځینو د خپلو ماشومانو خوراک ته پام کړی و. په شواروز کې حداقل 3 ځله منظمه ډوډۍ ورکړې وه. هره ورځ یې 15 یا 20 دقیقې ماشومان د باندې ایستلي وو، څو یې په بدن مستقیم لمر ولګېږي. تر ډیره ماشومان د کلسیم له کموالي خوندي پاتې وو.
ډاکټر فدا هم په دې حق لزینو مهمو ټکو ته اشاره کوي. کچیرته ډاکټر ته لاړ او ډاکټر پوه شو چې دا د کلسیم کمبود ده، نو طبعا ډاکټر په دې پوهیږي چې د کلسیم سویه د کومې وجې نه راټیټ ده. مثلا یو ماشوم د چې لمر ډېر نه اخیستو د هغې ویټامین ډي سویه کمه وه، نو ډاکټر باید پوه کړي چې ستا د ماشوم ویټامین ډي د دې وجې نه راکم شوی ده ځکه د دې ماشوم کلسیم سویه راټیټه شوې ده. یا مثلا تا تغذیه صحیح نه ده ورکړې، مګنیزیم یې ولې ټیټ شوي دي، شاید تا ورته سبزیجات او میوهجات نه دي ورکړي ځکه مګنیزیم یې ټیټ دي، کل مر کمبود و، یا د مثلا د خوراک د وجې نه. دا باید یو مور پوه کړي او هغه باید بیرته په غیابال وکړي تر څو ماشوم د دې هغه نه دوباره وژغورل شي. یو ډاکټر یو مور ته ووایي چې ته د ماشوم متوازنه تغذیه وکړه. متوازنه تغذیه په دې معنی چې په دې کې باید میوه کې، سبزي کې، پروتین کې، وریجې، هر څه چې موږ لرو په دې وطن کې دا باید کې. دې ته یو متنوع غذا وایي. نو موږ په وطن کې سبزي کرل کیږي، قیمت د ټولو نه ارزانه ده. یا مثلا اکثره ولایتو کې زموږ مثلا حیوانات لرو، د هغې نه شیدې، د هر شي نه موږ کولی شو استفاده وکړو. په دریم قدم کې مثلا موږ میوهجات لرو چې مڼې دي یا مثلا هر شی دي، نه کولی شو چې موږ استفاده وکړو. او په دویم قدم کې مثلا د لمر وړانګې دي، ډېر اسانه ده، بدون د مصرفه ده، هم وړ هم زوړ هم ځوان هر څوک کولی شي چې د هغې نه استفاده وکړي. ولې باید پوشانده نه وي، په یو کوټه کې تنهایي باید هغه لمر واخلي. نو باید ماشومانو ته چې بخصوص په اوړي کې داسې جامې واغوستل شي چې هغه اکثرا مثلا سپین رنګ چې ښه جذب د لمر د وړانګو کېږي، نازکي هغه ورته واغوندي. ښه ټایمونه چې دي چې هغه لمر مثلا دغه 10 بجو ښه لمر ده، دې ته باید دې نه استفاده وکړي. او بلې په ماسپښین کې ښودلی ده چې مثلا 2 نه تر 3 بجو دا یو ښه لمر ده. نو اکثرا په دې کې ښه ویټامین ډي پیدا کېږي، او کله چې راسن د لمر وړانګې په جلد باندې لګېږي نو ویټامین ډي ډېر ښه تولیدېږي په دې وخت کې. زموږ توصیه دا ده هغه مورګانو ته چې اکثرا دوی مکاتب ته لیږي نو باید یو غذا ورکړي شي، بیا مکتب ته ولېږل شي. که هغه د سهار لخوا لیږي باید هغې ته یو متوازنه غذا ورکړي، حداقل مثلا هګۍ لرو، شیدې لرو، کېدای شي چې په سهار کې یو ښه تغذیه ورکړي شي. او که چېرته بعضې ماشومان د ماسپښین د طرفه تلل نو باید د غرمې یو متوازنه ډوډۍ ورکړي شي. د اشتها کموالی، د لاسونو او پښو د هډوکو کږېدل او شدید دردونه، د غړو شخوالی او درد په ماشومانو کې د کلسیم د کموالي نښې دي. که تداوی ونشي او پرمختګ وکړي، د سینې د قفس هډوکي راوځي، پښتورګي او زړه سم فعالیت نشي کولی، د مرګي د حملې او ان د مرګ سبب کېدای شي. د ډاکټر په وینا په ماشومانو کې د کلسیم د کموالي اصلي علت د کلسیم لرونکو خوړو لکه تازه سبزیو او ترکاریو یا لبنیاتو، شیدو، مستو، پنیر، کروتو نه خوړل او په بدن د لمر د مستقیمو وړانګو د نه لګېدو له امله د ویټامین ډي کموالی دي. د معدې، پښتورګو او جاغور ناروغۍ یا دوامدار اسهالات، استفراغ او د بدن مایعات ضایع کېدل یې نور علتونه دي. یو شمېر کسانو چې خپلو ماشومانو ته منظم خوراکونه ورکړي وو، په خوراکو کې د سهار د چایو پر مهال حداقل 1 یا 2 ورځې وروسته هګۍ یا شیدې ورکړي وي. د غرمې په ډوډۍ کې دال، لوبیا، نخود، سویا، سبزی او ترکاری شامل کړي وي. د شپې ماشومانو ته اسانه هضمېدونکي خوراکونه لکه مایع ډوله خواړه یا سبزی او ترکاری تیار کړي وو. تر ډیره په ماشومانو کې د کلسیم له کموالي مخنیوی کړی وو. د ماشومانو په بدن هر ورځ له 15 تر 20 دقیقو د لمر مستقیم وړانګې لګېدل هم د بدن ویټامین ډي زیاتوي. دا د هډوکو د کلسیم په جذب کې مهم رول لري. درنو اوریدونکو، د روغتیا او ژوند د خپرونه د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړه شوې وه.